زموږ د امت کې د ټولو څه مشران خلک الله تعالی ته قریب انسانان دا انبیا تیر سوي دي، لیکن ما درته ویل د ټولو انبیاو صفت دا دی چې هغې انتقام نه دی اخیستی، هغې بدله نه ده اخیستې، هغې د خپل مزاج څخه د انتقام او د بدلې هغه خصلت د خوی غورځولی. غالبا د حضرت هود علیه السلام په باره کې راځي چې هغې خپل قوم ته نصیحت کاوی او خپل قوم ته د هدایت لار بیانوي او خپل قوم ته خیرخواهي پیښوي. هغې څه ورته وایي؟ د ده د هغه نصیحت په بدله کې د خیرخواهي په بدله کې ورته انا لنراک فی سفاهة و انا لنظنک کاذبین، ورته موږ تا ډېر بې وقوفه انسان بولو او موږ پر تا باندې دا ګمان دی چې ته دا ټولې خبرې دي درواغ دي. اوس یو نبي ته دا خبره کول چې پر کم چا باندې ټوله عقل او حکمت الله تام ګرځولی دی چې په ټوله قوم کې د هغې غوندې حکیم انسان، په ټوله قوم کې د هغې غوندې صادق انسان، په ټول قوم کې د هغې غوندې رښتونه انسان الله نه دی پیدا کړی. لیکن یو سړی ورته وایي سړی زه دې ډېر بې وقوفه بولم، ډېر دې بې عقل بولم، لیکن پر تا مې د درواغجنو ګمان دی، آینده به موږ ته خبرې نه کوي. دی څه ورته وایي؟ ګوره دا د انبیاو هغه انتقام دی، هغه جواب دی. هغې ورته وایي ته بې وقوفه یې، دی دا نور ته وایي چې ته بې وقوفه یې. دی څه ورته وایي یا قوم لیس بی سفاهة، ورته زما قوم زه بې وقوف نه یم، زه بې عقل نه یم، زه درواغجن نه یم، ولکنی رسول من رب العالمین، زه د الله د طرفه رسول راغلی، زه الله تعالی په دې امر کړی یم، الله تعالی ما ته دا پیغام را کړی دی، زه د خپل رښتونی پیغام درته پورې رسوم. قومه نه په ما کې بې وقوفي سته، نه په ما کې درواغ سته، نه په ما کې بې عقلي سته. دغه د انبیاو د بدې خبرې د جواب انداز دی. غالبا د یو بل نبي په باره کې راځي هغه قوم صورت وایي انا لنراک فی ضلال مبین، سړی موږ ته به خبرې نه کوي، موږ دې په دې ټولو قوم کې درته لوی ګمراه نسته، موږ دې ګمراه بولو، د دین څخه دې لرې انسان بولو، موږ ته به خبرې نه کوي. لیکن هغې جواب د دې خبرې څنګه ورکوي؟ ورته یا قومي لیس بی ضلالة، ای قومه په ما کې ګمراهي نسته، زه ګمراه نه یم، نه زه د ګمراهۍ پر لار باندې روان یم، ولکنی رسول من رب العالمین، زه د الله تعالی د طرفه د رسالت په شکل راغلی یم، دا مې وظیفه ده، دا مې ذمهواري ده قومه در تاسو پورې رسوم. نو دا د انبیاء کرامو سنت او عادتو چې هغې د انسانیت د سختیو جواب، د انسانیت د غلطو خبرو جواب او د انسانیت د تجاوزاتو جوابونه په دې شکل باندې کول.